لیدونکو اوریدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست او هرکلی کوم نړۍ مننه کوم له ټولو هیوادوالو چې زموږ ملتیا کوي موږ په خپرونه کې تنها نه پرېږدي درنو لیدونکو سه شنبې ورځ د هنر برخه ده موږ هم ډېر باعزته میلمه د لرې ځای نه راغلی میلمه د ځانه سره په خپرونه کې لرو د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ نه راغلی موږ سره په خپرونه کې دی فیصل جان به د دې په اړه تاسو ته هم معلومات درکړي زه به هم لنډه رڼا دا واچوم چې موږ په هیواد کې ډېر داسې هیوادوال لرو چې واقعا با استعداده دي واقعا استعدادونه لرو په افغانستان کې دی هم ډېر زیات با استعداده دی فیصل جان نور کولی شئ چې معلومات ورکړي لیدونکو زموږ سره په خپرونه کې شهید زدران ورو دی چې دوی په ارګون کې البته یوه تیاره جوړه کړې ده هغسې تیاره چې 4 تر 5 نفرو پورې دوی کولی شي چې حداقل اشخاص پکې کیني او دوی انتقال کړي دې ته ورته امکانات حتی دومره کوي زموږ سټډیو یا د دوی د راتګ داسې یو تصادفي کار و چې دوی خپرونې ته راغلل خو هغه غذا کې پاتې ده بیا هم د جوړښت په هکله به ورسره خبرې وکړو څه ډول جوړه شوې ده له کله یې جوړه کړې ده انګېزه څه شوه چې بالاخره داسې یو تیاره په داسې لرې پروت ولایت کې جوړه شي پکتیا پکتیکا او خوست زموږ د شملهدار وطن دی دوی ډېر ابتکارات په تاریخ کې خطا کړي دي نه تنها اوس دی هم د لرې ځای نه راغلی میلمه دی ورته به ښه راغلاست وایي هرکلی به ورته وي ستړي مه شئ په خیر راغلی سهار مو په خیر ستاسو په خیر قربانه شم چې تاسو موږ ته وخت راکړو مننه ستاسو حق دی په موږ څنګه چې زه هیجاني یم درنو لیدونکو زه مطمئنه یم چې تاسو هم اوس په ډېر غور سره په خپل کورونو کې ټلویزیون ته ناست یاستئ چې موږ د ښاغلي شهید څخه واورو چې دوی د هلیکوپټره څنګه جوړه کړې ده او بالاخره یې دغه ذهنیت ورسره څنګه پیدا شو رابسو تاسو په لږو شیبو کې رڼا واچوئ څنګه تاسو سره دغه ذهن پیدا سو چې تاسو دغه هلیکوپټره جوړه کړئ دا خودجانه مثال لکه یو ورځ مو داسې مازدیګر ټیم کې اودس کوو بیا مثال داسې یو تور غوندې غونډاس و لکه دا راغی که نه دا یو قسم ته بوټي دي داسې درګه غوندې بوټي دي لکه مشکڼې مشکڼې پورته دي شنه شنه دغه غونډاس راغی دغه بوټي ته داسې اچانک ودرېده چې کله ودرېده ما سوچ وکړه داسې مو چې دغه غونډاس ته وکتل ما وایي چې مثال دا راغی اوس دا څنګه ودرېده بیا مثال ما دغه لاس ورته داسې په د غونډاس داسې یو په سپیډ کې لاړ بیا ودرېده که نه ما وایي چې دا اوس رکات یې څنګه وکړو او بیا دا بریک یې څنګه ونیو چې دا مثال رکات وکړو او دا بیا بریک ونیو که نه خو لکه خورجانه سوال پیدا شو سوال پیدا شو خورجانه ما وایي چې مثال خو بس دغه سوچ فکر ها خو لنډه به وایم چې مثال لکه د شای مثال ذهني مثال پیټ شه که نه بیا مو په ذهن کې ګرځوه دغسې ډېر وخت بیا ما وویل چې یاره د ذهن نه څه نه جوړېږي ته راځه توکل په خدای عملي شروع وکړه که نه عملي شروع وکړه چې مثال دا کار لکه جوړ شي پیټ شي بیا دا شی چې ما برابروه دا ما دومره شی جوړوه چې مثال صرف ما یوسي او یو نفر وګرځوي مثال بیا په آینده کې که چېرته مثال حکومت کومک وکړو بیا به لکه غټ کې او تخنیکونه شیونه به پکې زیات کې ما شروع وکړه د الله په نامه ما وویل چې زه توکل په خدای شروع د الله په نامه اوسپنه مو راواخېسته یو مو وړه خراب ته شروع مو وکړه خو لنډه به یې وایم چې مثال داسې یو څه ټیم چې تېرېده مونږ څنګه هلته یو قمندان دی د کاروان عزیز الله په نامه بیا دلته راغلی و دلته هغه مثال شهید شه که نه بیا مثال دغه خبر شوی و دغه ته چا ویډیو عکسونه مثال وروړي وو چې مثال داسې یو زدران دی هلیکوپټر جوړوي او مثال اوس دغه هلیکوپټر چې دی مثال اخته دی کار یې شروع کړی دی بیا ده په ما پسې ټلیفون وکړه مثال ویې غوښتم چې ته راشه زه کله هلته ورغلم د ده سره زه کېناستم دغسې مخامخ خبرې مې ورسره وکړه چای مې یم چیف وایي چې زه خبر یم چې ته د هلیکوپټر جوړوې دا شی جوړوې دا رښتیا ده که دروغ دي ما وویل چې کاروان صاحب وچه رښتیا ده او انشاءالله جوړوم یې که خدای کړه زه به دې ملک ته خدمت کم زه به دې خاورې ته انشاءالله خدمت کم او چې تر څو پورې زما په وجود کې سایه وي او روح وي انشاءالله زه به یې کوم یعنې ده وخندل چې ده وخندل مثال د توشک پیسه یې راټوله کړه تصویرونه یې مثال راواخېسته راواچول چې راواچول سي ما ورته وخندل ما وایي چې کاروان صاحب ښه دی چې دروغ مو نه دي ویلي چې مثال لکه دروغ مو ویلي وای خدای نه مثال ما وایي ستا په منځ کې شخړه لنجه راغلې وه که نه داسې خندل وایي چې نه بس وایي چې بیا مثال ته ولې داسې
مثال هغه پکې راغلی یم ما چې کاروان صاحب زه پیسې نه لرم امکانات نشته امکانات نشته دی خالي صرف پیسې زه نه لرم چې مثال صرف پیسې ماته میلاو شي خدای په فضل سره زه به انشاءالله دې خاورې ته دې وطن ته انشاءالله زه ډېر څه په مخ یوسم انشاءالله وبه بیا ده راته ووایي چې مثال رضا ته زما ورور یې مثال زه درکوم پیسې درکوم زما وینه چې ستا په کار وي او انشاءالله زه به تاسو ته خپله مثال وینه هم درکوم ما وایي بس قربان شای مو راوړ ده څنګه بیسته چې راموړ خو داسې یو څو شپې چې تېرېدې ورور جانه چې کومک خو مثال ما وایي راسره کړی چې اخري کې راته ووایي چې ورځه د شای هم نه درکوم او مثال چې ته خبره وکړې په پیږه ځای به د مثال جیل وي که نه او ما چې سوچ وکړم ما وایي چې خورجانې ما وایي چې دا خو قسم په خدای ډېره سره مشکله شوه لکه غر سره د جنګ شو اوس د غره سره ساروال دی دا خو قومندان دی دا خو چلیږي یې ملګريه زور یې رسېږي ته یو غریب سړی یې ملګريه په پوهېږې څه زور دې رسېږي خو چې دوی څپړه دې ووایي په پنځم کې به نن په اطاق کې ناست وې په جیل کې به ناست وې که نه زه راووتم د باندې یوه ته ورځه چې مثلا ما سره دا هغه کوي زیاتی کوي دا کوي بل ته ورځه چې دا زیاتی دې کوي خو لکه مشرانو ته ورغلم مشرانو راته وویل چې ورور جانه مثلا عزیز الله سره زمونږ زور رسېږي ته په مونږ پسې راځئ چې مثال عزیز الله ته راسره ورشئ یا سوال وکئ یا زاری وکئ یا ورته ووایئ عزیز الله خو داسې سړی دی چې ملګری یا په پوهېږي چې که څپړې درکړم که سیکې درکړم که وویشتم که مثال درته وایي خندل څوک یې پوښتنه نه کوي پوښتنه څوک نه شي کوی که نه زه راغلم چې راغلم ما وایي چې ځه یغه نه راغلم د مونږ د پکتیکا ولایت د اردو جنرال دی هغه ته مثال هغه نمبر مې چا نه پیدا کړ هغه ته مو زنګ وواهه ما وایي چې قومندان صاحب ښه جوړ یې خو لکه مثال وورته وم چې قومندان صاحب که یو 15 منټه وخت لرئ چې مثال زه داسې یو جریان خبره د سره شریکه کړم مثال ستاسو سره ده وویل به چې مثال بلکل سیما ورته وایي چې ما داسې یو هلیکوپټر جوړ کړی دی بیا داسې مثال مشکل دی زه پیسې نه لرم مثال داسې عزیز الله څنګه دی دغه رانه وړی دی په پوهېږې ده وویل چې که ته راشې چې ما سره نږدې نه مثال ته کښېنې سره وګورو ما وویل چې صحیح ده ورور جانه زه راغلم یو زوړ غوندې موټرسایکل مو درلود بس په موټرسایکل راغلم هلته چې مثال د ده سره زه کېناستم سیمه د جامه ورته وکړه زه ته ده راته وویل چې بس ته انشاءالله که خدای رضا وي ته فکر مه کوه خپل اورګون قومندانانو ته د زنګ ووهه چې دغه سړی به در شي د سړي سره ولاړ شئ یا شای ته نه راوړئ جل یې راوړئ زه چې لاړم اورګون ته قومندانانو نمبر ما هم ونه واخیستل زه چې لاړم اورګون ته اورګون کې مثال خو د کور نه راووتم سبا شو چې مثال قومندان زنګ راته وویل چې چېرې یم او چې بازار کې یم چې تا داسې یو شی جوړ کړی دی مو چې هغه قومندان صاحب جوړ کړی یم دی چې مثال کوم ځای کې یم او چې فلاني ځای کې یم راغله چې راغله ورسره کېناستم لاړو عزیز الله کاروان ته چې کاروان ته لاړو خو کاروان ملګري بس چې کاروان سره چې کېناستو کاروان وویل چې مثال ته یوازې راشه ما ته یې وویل چې ته یوازې راشه په پوهېږې داسې غټ هوټل غوندې مړی ځای و په دا کې مونږ ناست وو او عسکر راپسې راغی وویل چې ته مثال راشه دلته کاروان دې غواړي مونږ ورته وویل چې کاروان راوغواړه دلته ده وویل چې نه ته راشه تا غواړي زه چې ورتلم ما اردو ته وویل قومندان ته مو چې قومندان صاحب و چې مو چې سړی دی شوخ سختابی او غوسناک ویي مو خو زه ورځم مثال 15 منټه نه به ډېر ټیم دلته نه تېرویم مو چې ځان به رارسوی وي چې بس صحیح ده چې هلته ورغلم ورور جانه مثال سړی بیخي داسې په غوسه کې و چې 15 مې اخیستی و که نه هغه هم غوسه دې په اساس چې اوس ولې ته یو بل ته ورځې او داسې دمانه غواړې تا ته و چې چا وویل چې مثال ته هغه ته ولاړ شه اردو ته ولاړ شه ما و چې اردو خو څه کوئ زه مثال ډاکټر عبدالله ته ورځم زه کرزي صاحب ته ورځم زه اشرف غني صاحب ته ورځم زه د ټولو ته ورځم چې ما مثال داسې کار په مخ کړی دی او دا سړی دی ما سره داسې زیاتی کوي ما ته کومک خو ما په وکړي چې دی ما سره کومک کړی وای خو لکه مثال دی اوس د خپل شی زمانه نیولی دی د خپل شی خپله وړې بل بچي پیسې نه رحمت الله ګران صاحب یعنې بالاخره د کوششونو په لټه کې تاسې وتوانېدلی چې تیاره بېرته ترې واخلي یا هلیکوپټر بېرته ترلاسه کړئ ورور جانه د دې جوړښت په هکله ووایاست ماشین څه ډول دی او دې ته ورته امکانات چې په هغه وخت کې پرې مصرف شول څومره پیسې وې تقریبا په هغه وخت کې مو داسې وښایي چې یو
شپږ لکه څه ګونده شپږ لکه روپۍ کلدارې؟ کلدارې ښه بیا د شی داسې ځای ته ورسېده چې لکه مثال د انجن د کارولا و پټرول و ښه چې دغه حرکت ته به سیخ شو ملګري به پوهېږي دلته به انجن بند شو دلته به چې د ټوپ ته مثال ځان برابر کړي انجن به بند شو بېرته به بیا ولګېدو بیا ما وویل چې مثال ته صحیح هغه که بیا به هم صحیح جذبه کړي انجن ها چې دا بټن کې به هم ډایرکټ داسې پسې ونیوه ډایرکټ به داسې وغورځېده بیا به انجن بند شو ډایرکټ به ولګېده کاروان ته راغلم ما وویل چې ورجانه به دا خو لږ کومک وکړه یوه رنجر انجن روکړه به پوهېږي چې دا شي ته یې به بسته کړم ده وویل چې مثال نه خو لکه مثال سپي وویل چې مثال دا کومک زه نه کوم به پوهېږي زه درته یې ارام نه در کوم بیا مثال لا جګ شوم پورته شوم مثال منډې ترنم یوه خواته بل خواته وکړه به بیا کابل ته راغلم خو میلاو نه شوم چا سره خوست ته راغلم خو چا میلاو نه کړم که نه چې ما وویل چې مثال د مونږ مشرانو سره ما میلاو کړي چې زه دې سره مثال مرکه وکړم زه دې سره خبره وکړم چې ستاسو زړه که غواړي چې مثال د شی جوړ شي خو انشاءالله کومک را سره وکړئ نوره بیا خدای په فضل د شی انشاءالله زه اوس په څه ډول وضعیت کې ده اوس په دې وضعیت کې ده چې بیا پورته شوم لکه چا کومک ونه کړو هغه شي ته مو انجن غار مو خرڅ کړو غار مو خرڅ کړه لکه 3 کاله خو د خپل غار ماته خپله تربورونه راکوو خو ډېر زورونه هم سره وویل لکه غار مو خرڅ د دې جوړونې په خاطر د دې جوړونې په خاطر غار مو خرڅ کړو پیسې مو راواخیستې په 6.5 لکه روپۍ مو ورکړه غار مو چې پیسې مو یوړې ویش نه مو د مازدا انجن پسې راوړ 600 انجن پیدا شو ورته او خو پرې مانه خالي چې پیسې وي افغانستان په ډاک دی بالکل صرف چې پیسې وي بیا ملګري یویش نه مو انجن راوړ سامانونه مو راوړه دلته کابل ته راغلم دې ځای نه مو څه سامان راسره واخیست لکه هغه شیان مو یوړه شیان مو پیټ کړه خو لکه بیا زه داسې ځای ته ورسېدم چې ورجانه بیخي دومره پیسې ما سره نه وي چې د اوس ځای کور نه راتلم قسم په خدای چې د کرایې 1000 روپۍ ما ته یو انډیوال ویغه راکړې کلدارې که نه چې تر ګردیزه پورې راورسېدم لکه ګردیز نه مثال دا د موږ مشران راتله د غونډې ته هغه په باره کې بمبرونو په باره کې چې کته شپل ویږي په دې مشرانو ته مو وویل مو چې ورورجان زایمه خرچه د کابله پورې تاسو پرېږئ چې زه خپلو مشرانو ته ورسېږم هلته به انشاءالله یغه نه واخلم تاسو ته به درکړم خو مثال یې هغه دغه راته پرېکړه که نه بیا مثال اوس دا شی په داسې حالاتو کې دی چې لکه مثال معاملې هغه ما سره وشي کومک نو انشاءالله خدای ته انشاءالله جوړه به سي چې انشاءالله خدای ته داسې امید لرم چې افغانستان به کوم ملک ته لاس ونه نیسي چې ته ماته هلیکوپټر راکړه او انشاءالله دی نړۍ مننه زعفران صاحب کور ودان درنو لیدونکو واقعا ما مخکې هم یادونه وکړه چې په ګران هېواد افغانستان کې داسې بااستعدادونه دي که موږ د هغې څخه ګټه واخلو اړینه نه ده چې موږ بهرنیو هېوادونو ته خپل لاس وکړو د هغې نه یو څه وغواړو راسې د ښاغلي زدران سره مرسته وکړئ چې دوی دغه الوتکه ورته وایي هلیکاپټر ورته وایي تیاره ورته وایي هر څه چې تاسو خوښوي ورته ووایي خو بالاخره مرسته ورسره وکړئ چې دا راجوړه شي او بالاخره دا داسې یو کس اوسي چې په ګران هېواد افغانستان کې خپله الوتکې جوړې کړي او اړینه نه وي چې موږ د بهرنیو هېوادونو څخه یا الوتکې په بیه واخلو یا هغوی د یو ډالۍ په صفت یا تاسو وایي موږ ته نور یو څه راکړي موږ خپل استعدادونه لرو دغسې استعدادونو سره مرسته وکړئ تر څو دوی هغه کس اوسي چې د ګران هېواد دپاره واقعا خدمتګار اوسي او تاسو ته به دغسې الوتکې جوړې کړي ښاغلی زدران نړۍ مننه ټول ودان سلامت اوسئ ژوندي اوسئ چې خپرونې ته راغلی له تاسو ټولو هېوادوالو هم مننه کوو چې سهرنۍ خپرونه کې زموږ ملتیا کوئ کوچنۍ شانې دمه اخلو له هغې نه وروسته نور مېلمانه دي موږ سره په خپرونه کې